سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بغلان کې د دولتي ځواکونو د بمبار له کبله 7 کورونه ویجاړ او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. کرنې وزارت وایي په سمنګان او بادغیس ولایتونو کې به د پستې حاصلات 2 برابره زیات شي. د کابل د مذاکراتي پلاوي 2 غړي دوحې ته لا هم نه دي تللي. ډاکټر غني د ډاکټر عبدالله برخه وزیران په رسمي ډول دندو ته معرفي کړل. رویټرز خبري اژانس وایي طالبان د لوی ښارونو د نیولو هوډ لري. یونان پریکړه کړې چې فرانسې څخه پرمختللې وسلې وپیري. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې خبرو په تړاو نن پاکستان ته تللی. د یوې نظر پوښتنې په نتیجه کې جوته شوې چې نږدې 80% امریکایان له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتل غواړي. د خبرونو پای.